عزت مندورنو نن سبا تاسو وینئ چې د رب کائنات د غضب او د عذابونو یو نمونه موږ او تاسو په سترګو باندې وینو چې الله رب العالمین په ډیرو علاقو باندې داسې بارانونه وورول، سیلابونه په هغوی کې راغله چې لوی لوی بلډینګونه موږ او تاسو ولیدل چې سیلاب ته غورځېږي. د هغوی څاروي او حیوانات په سیلابونو کې لاهو شو، د هغوی انسانان سیلابونو واخیستل. زما د اسلام قدرمنو عزتمندو ورونو، دا د عذاب نمونې رب کائنات موږ او تاسو ته په دې بنیاد باندې ښیي چې ای بندګانو، کم بندګان چې د الله د حکمونو نافرماني کوي، زما سره د عذاب نمونې بند نه دي، زما سره د عذاب نمونې خلاص نه دي. څنګه چې موږ ته رب کائنات د مخکنو امتونو واقعات بیان کړي دي چې الله په یو قوم طوفان راوسته، د اسمانونو ځمکو اوبه یې ورباندې را اوخټ کولې او ټول مخ د ځمکې په طوفان کې لاهو کو. یو قوم باندې الله کلی الټه کړل، د یو قوم نه الله شادوګان او خنزیران جوړ کړل. دا د هغوی د ګناهونو اثر و. الله موږ ته د دې سبب فرمایي فکلا اخذنا بذنبه. الله وایي دا ټول موږ د ګناه په وجه باندې راونیول. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، په چا مو د کاڼو باران وکړو. ومنهم من اخذته الصيحه، څوک چغې راونیول. ومنهم من خسفنا به الارض، څوک مو یې په ځمکو کې ومنډل. ومنهم من اغرقنا، څوک په اوبو کې الله ومنډل. بیا الله موږ موجوده او ته فرمایي اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءة فی الزبر. ولې د مخکنو امتونو کفارو ستاسو کفار ګنې غوره دي چې هغوی به د الله د حکم خلاف کوو. الله رب العالمین په عذاب راوستو او تاسو باندې به نه راولي. دې کې ګوره موږ او تاسو ته هم د رب کائنات د رحمت یو پلوشه ده، د رحمت یو نمونه ده چې بندگانو دی حالاتو نه ګوره ځان دپاره بچاو حاصل کوي، په صدق د ګناهونو نه توبه وباسئ، ورنه د الله د عام التباهی عذاب راځي. دی وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه یا رسول الله انهلک وفینا الصالحون. ای د الله رسوله موږ به هلاکېږو، په موږ کې به نیکان موجودي. هغه وفرمایل نعم اذا کثر الخبث، او چې کله خبیثان خلک ډېر شي، د الله د حکم خلاف ډېر شي، د الله نه ډیر شي، بیا عام عذاب او د عام التباهی عذاب راځي. زما قدرمنو عزتمندو ورونو، نن هم موږ سره موقع ده زی خپل ګناهونه چې مخې ته کېدو، هرې ګناه نه موږ په صدق توبه وباسو. نه ګورئ چې زموږ او ستاسو معاشره د ګناه نه ډکه ده، زموږ او ستاسو معاملاتو کې دوکې دي، د سود بعضې اقسام دي، هم دغه رنګې مسلمان سره خیانت دی، په کاروبار کې ملاوټ دی، سان طرف ته روان دي. الله د خپل عذاب نمونې په دې بنیاد باندې چې خپل بندگان یری او یریږئ، په صدق توبه وباسئ. څنګه چې د کسوف په مانځه کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر د هیبت په حالت کې راووتو او د ډېر هیبت د وجې نه یې پوښي کول او دا یې ویلو چې یا الله تا خو ما سره وعده کړې وه چې زه یم دی به نه هلاکوم. یا الله
څوک غیرتمن نشته که ستاسو یو غلام یا وینځه بچی یا لور بدکاري کوي څومره غیرت درځي الله ډېر غیرتمن ذات دی چې د هغې بندګان فحاشۍ طرف ته ورځي ورونو موږ او تاسو ته په دې کې یو بهترینه موقع ده چې خپل زړونه الله ته متوجه کړو د ټولو ګناهونو نه توبه وباسو او کوم مسلمانان چې دې مصیبت وهلی دي هغې مسلمانانو سره د خپل وس مطابق امداد وکړو ځکه د غم لري کو الله به د هغه نه د آخرت مشکل او تکلیف لري کی خپله کولی شو یا یو مسلمان له زو شفاعت کولی شو ځکه د مسلمان په حاجت کې یو ساعت چې څوک مزل وکړي الله دومره ثواب ورکوي لکه مسجد نبوي کې چې یو میاشت اعتکاف کړی یو میاشت اعتکاف د مسجد نبوي نه د مسلمان په حاجت کې منډه وهل بهتره او هغې مسلمانانو دپاره دعا وغواړو چې کوم په دې مصیبت کې وفات شوي دي الله دې هغوی جنت الفردوس ته ورسوي او الله رب العالمین دې د هغوی وارثانو ته د زړه صبر ورکړي الله دې باقي موږ او تاسو د داسې